السلام علیکم. هغه ملګري چې د موډلي یعنې د وزارت تحصیلات عالی له هغه نوي سافټویر سره نابلده یا هم پاسورډ یې غلط شوی ترېنه پاسورډ نشي ورکولی. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې پاسورډ یوزر نیم او پاسورډ ان کړو. نو د هغې دپاره موږ راځو لومړی دا سافټویر ده په ګوګل پلی سټور کې شته ده. نو پلی سټور ته به تاسو راشئ، دلته به ولیکئ چې موډلي. نو دغه یو سافټویر ده چې وزارت تحصیلات عالي نه بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال سافټویر ده چې دې کې هر څوک خپل سایټ اضافه کوي او آنلاین زده کړو دپاره. نو دا ما ډاونلوډ کړې ده، نو تاسو یې هم په خپل موبایل کې ډاونلوډ او انسټال یې کوئ. هغې نه بعد تاسو به راشئ دا سافټویر به را اوپن کوئ. چې کله مو دا سافټویر را اوپن کړ، دلته به راشئ، دلته زمونږ سایټ غواړي. دا هغه سایټ ده چې وزارت تحصیلات عالي جوړ کړی. نو دا سایټ چې دا HTTPS دغه لینک ده، دا به زه تاسو ته بیا په ډسکرپشن کې هم پرېږدم. تر دغه ځای پورې چې تاسو ولیکئ دا هم کافي ده. نو تاسو به دا کنیکټ بټنه ووهئ چې ستاسو کوم سافټویر چې ده دا د دې سایټ سره کنیکټ شي. نو تاسو به دلته لږ انتظار ورته وباسئ، دا لږ وخت نیسي، خو چې تاسو ورته زړه تنګ نه کئ. د سایټ له کنیکټ کېدو سره تاسو ته به دغسې یو صفحه راشي، په دې کې به تاسو نه یوزر نیم غواړي او تاسو نه به پاسورډ غواړي. نو تاسو ته چې په ایمیل کې کوم یوزر نیم را لېږل شوی نو تاسو به هغه یوزر نیم کاروئ. مثلا ماته زما یوزر نیم چې ده KDZ -ST0809 دا زما یوزر نیم ده او زما ایمیل هم د همدغه یوزر نیم پر اساس جوړ شوی ده. که زه چېرته دلته اوس هایر ایجوکیشن لرنینګ منیجمنټ سیسټم دا 5 حروفه دي، دا ور اضافه کړم او .edu.af که چېرته زه دغه ایمیل ورسره اضافه کړم نو زما ایمیل جوړیږي، او که چېرته زه دا ترېنه وران کړم نو دا زما یوزر نیم شو. نو په دې طریقې سره تاسو به راشئ په خپل پاسورډ ته. پاسورډ چې تاسو ته کوم درکول کېږي هغه هم ستاسو د یوزر نیم پر اساس درکول کېږي، خو هغې کې چې دا 3 حرفه آخري حروفه چې کوم دي هغه نمبرز وي هغه به تاسو ته اضافه درکول کېږي. نو د تاسو ته چې کوم پاسورډ درکول کېږي هغه مثلا که چېرته زه کی ووامه نو دا وړیکی کی ده، خو تاسو ته چې دا د وزارت تحصیلات عالي له خوا نه کوم دغه درکول کېږي پاسورډ هغې کې به ستاسو کی مثلا زه خو دلته کی وهم تاسو ته ځکه چې زما یوزر نیم چې دا په کی باندې شروع شوی. نو تاسو ته چې هر یوزر نیم درکړ شوی وي نو ستاسو اول حروف چې د پاسورډ هر څه شوي هغه به ستاسو غټ وي. که چېرته ای وي نو تاسو به ای غټ وهئ او که بي وي نو تاسو به بي غټ وهئ. نو په دې اساس باندې ځینې هلکان دي هغوی وایي چې زما کوم پاسورډ چې ده دا غلط ده او یا هم یوزر نیم مې غلط ده، وایي موږ ته انویلډ ښیي. مثلا زه اوس دلته دا خپل پاسورډ لیکمه، تاسو یې وګورئ دا پاسورډ غلط ده. نو ان ما وړیکی ولیکه، دا نور حروف هم زه لیکمه، تاسو وګورئ نو دا به ماته غلط ښیي. کله چې زه لاګین بټنه ووهمه دا به ماته وایي چې ستاسو نو دغه مشکل سره ډېری هلکان مخ شوي دي. نو تاسو به داسې کار وکئ چې دا خپل د پاسورډ لومړی حرف چې کوم ده دا به تاسو په غټ حروف سره ولیکئ. چې کله مو دا په غټ حروف سره ولیکه نو بعد هغې نه تاسو کولی شئ چې لاګین شئ. نو دلته وګورئ تاسو زما کوم یوزر چې و هغه د HELMS سره یا هایر ایجوکیشن لرنینګ منیجمنټ سیسټم سافټویر سره کنیکټ شو او ماته یې خپله صفحه را خلاصه کړه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دې سافټویر ته ور داخل شئ.
او هغې نه وروسته تاسو ته یو بل اپشن درکول کېږي چې تاسو باید خپل پاسورډ چینج کړئ. نو زه مخکې نه ور داخل شوی وم او پاسورډ مې چینج کړی، نو د دې په خاطر باندې هغه میسج به ماته نه راکوي. نو تاسو به راشئ، دا زموږ کورسونه دي، کوم مضامین چې موږ ته تدریس کېږي هغه مضامین دي. نو تاسو ته چې دا دلته هوم ته چې راشئ، دلته تاسو ته ډایرکټ راځي چې تاسو باید خپل پاسورډ چینج کړئ. نو چینج سایټ ته به لاړ شئ، هلته تاسو نه بیا یوزر نیم او پاسورډ غواړي، تاسو به لاګین شئ. چې کله لاګین شولې نو ستاسو نه به اول زوړ پاسورډ غواړي، بعد هغې نه به تاسو نوی پاسورډ ورکوئ. نوی پاسورډ به داسې ورکوئ چې ستاسو زده وي، یعنې داسې پاسورډ وي چې هغه تاسو په جیمیل یا خپل فیسبوک یا بل کوم ایمیل او یا میډیا ته ورکړئ، نو چې ستاسو په اسانۍ سره د یاده ونه وځي. نو ډیره زیاته مننه. نو دغه زموږ کورسونه دي، نو تاسو کولی شئ چې خپل کورسونه هم په انلاین ډول سره په دې طریقې سره تعقیب کړئ.